هاي ګیم چینجر. انسان چې د څه په اړه فکر کوي نو هغه کولای هم شي. یو کس وایي زه یې نشم کولی، خو یو بل کس وایي زه یې کولی شم. د انسانانو فکرونه فرق کوي. د انسانانو فکرونه فرق کوي. انسان د مرغه په شان نشي الوتلی، د زمري په شان تیز نشي ځغاستلی، د ماهي په شان په اوبو کې نشي اوسېدلی، د بیزو په شان په ونو کې نشي زنګېدلی، د باز په شان لرې لرې شیان نشي لیدلی. د جسمي اړخه انسان ډېر کمزوری دی، پوهېږې؟ خو فکري قوت یې، فکري ځواک یې تر هر څه قوي دی. د فکري ځواک په واسطه انسان خپل چاپېریال بدلولی شي، خو حیوانات یې نشي بدلولی، ځکه حیوانات شعور نه لري. د افسوس ځای دا دی چې ډېر کم خلک له خپل فکري ځواک څخه سمه ګټه اخلي، خپل فکري ځواک په سمه توګه او په سمه لاره خرچه کوي، خپل وخت بې ځایه نه ضایع کوي. زیار وباسه، زیار وباسه، هره ورځ د خپل ځان د بهتري لپاره زیار وباسه، کوښښ وکړه. خپل ځان د نورو سره مه پرتله کوه. ته یو ځانګړی یې، ته یو ځانګړی انسان یې. خپلې ځانګړنې پیدا کړه، خپلې ځانګړنې درک کړه، په خپلو ځانګړنو کار وکړه. هغه کارونه چې نور یې نشي کولی ته یې وکړه. هغه ناممکن کارونه ممکن کړه چې د نورو په وس کې پوره نه وي، ځکه ته یې کولی شي، ته انرژي لرې. ضدي انسان جوړ شه، د بریالیتوب ضد وکړه، بریا ستا ده. د بریالیتوب اراده د نوره هم قوي کړه، نوره یې هم قوي کړه. ته بریالی یې. مه ودرېږه، مه ودرېږه تر څو چې د بریالیتوب نه وي په برخه شوی. مه ودرېږه، مه په شا کېږه. کار وکړه، پلان وکړه، پلان جوړ کړه، مشوره وکړه. مه ودرېږه، کار وکړه. ته باید بدلون وکړې، ته باید بدلون وکړې. ته بدلون وړتیا لرې، ته د بدلون وړتیا لرې، ته د بدلون ځواک لرې. د ژوند هر څه باید خپله انتخاب کړې. مه پرېږده چې نور ستا ژوند انتخاب کړي. ټول خلک کامیابي غواړي، ولې زحمت او محنت نه کوي؟ کامیابي د هغو خلکو په لاس کې ده څوم چې کار کوي. ته له هغو ټول نه ځانګړی یې. ته د هغو یار شه چې کامیابي لټوي. ته د هغو یار شه چې د بریالیتوب یې خپل هدف ټاکلی وي. ته د هغو یار شه چې له ناکامي ویره نه لري. د ناکامي ویره تر ټولو لویه ناکامي ده. کار وکړه، په خپل کار فوکس وکړه. خپل ژوند د نورو په لاس مه رهبري کوه، خپل ژوند په خپله رهبري کړه. همدا د کامیابي لاره ده. ډېر خلک د نوم جوړولو کوښښ کوي، خو د خلکو له خبرو او انتقاد څخه ویره لري. ته خلکو ته مه ګوره، خپل هدف ته وګوره. خپل هدف سستي مه کوه، سستي مه کوه. ته باید ګټونکی شي، ته باید ګټونکی شي، ته باید ګټونکی شي. نشي د ژوند نشي بهتره کولی. کار وکړه. ته باید د کامیابی فکر خپل کړې. ته باید کامیاب شي، ته باید یو کامیاب انسان واوسې. د کامیابی لپاره کار وکړه. همدا نن، همدا اوس او همدا شیبه کار وکړه تر څو کامیاب شي.